یو بل ویډیو مخې ته راغله چې دغه جینۍ کوم چې مناهل ملک نومیږي په خپله وایي چې څنګه را سره دغه هلک کوم چې د دې دا یار دی شهریار د ورسره غلط ناروا کار وکړو بیا یې ویل چې دا ویډیو هملته ریکارډ شوله. دوستانو که تاسو ته معلومه وي نو د دې څه ډېرې غلطې ویډیوګانې وایرل شوي دي او ډېر کسان چې د هغوی د باره کې سرچینګ هم کوي. اوس هم په پاپولر سرچ کې دا جینۍ چې کومه ده دا په ټرینډینګ کې روانه ده. نو ډېر کسانو بیا دا غوښتنه کوله چې دا ویډیو موږ سره شریکه کړه. نو قدرمنو اوس مهال مناهل ملک په خپله هم د دې خبرو اظهار کړی دی، ویلي دي چې زما د ویډیوګانې چې کوم دي دا یو چا ایډیټ کړي دي، دا اوریجنل ویډیوګانې نه دي او وایي چې مهرباني وکړئ موږ او زموږ کورنۍ په ډېر غټ ډپریشن او تکلیف کې یو، د دې ویډیوګانو خورولو نه ډډه وکړئ. نو قدرمنو دا هغه خلک دي چې یو اړخ ته خپلې ویډیوګانې وایرل کړي صرف د دې دپاره چې دوی مشهور شي، بل اړخ ته چې بیا کله وشرمېږي نو بیا داسې ژړاګانې کوي.